سلامونه ملګرو، ایاز خان یم او دا ټیم په سعودي عرب ابها کې موجود یم. او څنګه ته معلومه را چې څلور ویلاګ موږ مخکې اپلوډ کړی دي د سعودي عرب او د نننۍ پنځم ویلاګ د خنننۍ ویلاګ د ټول نه زیات خشته او مزیدار دی. ځکه چې نن موږ د ابها ټول نه اوچته غر ته خېجو چې را وریځې به ټولې لاندې یو موږ باندې ځان له سیل پارټي کوو لکه تاسو په دې ویډیو کې کتئ شئ. نو دا ویلاګ د ټول نه زیات مزیدار دی او ډېر خشته دی. زما په خپل ځاني باندې ډېر زیات خوښ شو ځکه چې موږ ډېر خشته ځایونو نه ویډیوګانې کړي دي او په دې ویلاګ کې به تاسو سره شاملو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او کوم ملګرو سره شیر کوئ نو یو جهان مننه وي. او اوس پر راشو خپل ویډیو طرف ته. سو گایز تو فاینلی د هوټل نه را بهر شو، رالو د غوښو دکان ته او د غوښو د په انګلیش کې ګوش وی کنه. نو اوس په انګلیش کې خبرې کوو چې ځان سره مو ګوش واغستو او خپل منزل مقصود طرف ته روان شو. نو په لار ډیر مزیدار او خشته ځایونه راځي. نو ټول ما ځان سره په دې ویډیو کې راوستي دي. دا ویډیو را سره تر اخره پورې ګورئ، سره وګورئ وته ماشاءالله څومره نایس موسم دی. د پاکستان مینه په ماتیږي. واه مړه جار شم دنه یار. هاي هاي چکه جی چکه. سو گایز تو فاینلی سره به مونږ وګورم. خو 50 کیلومتره فاصله مونږ واله او دا غینه بعد مونږ یو داسې ځای ته ورسېدو چې ډېر مزیدار ځای او په دې مقصد باندې دلته کې ودرېدو چې یو څو ویډیوګانې به جوړې کړو او د ماسپښین د مازه ټایم دی دلته کې به مونځ وکړو. نو چې کوم ملګرو د سنو مونځ ته ودرېدل، مونځ یې وکړو. الله دې قبول او منظور کړي. بیجان ته تاسو کتئ شئ یو مسله وه، اول په بیجان مونځ وکړو، بیا ما وکړو، بیا میا صاحب د نه بعد زیشان بی له خیره سره د ماسپښین مونځ مو وکړو. د مونځ نه بعد مو دا یو خبره وکړه چې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، یا به دې ځای ته بیا راځو یا به نه راځو. راځئ چې اوس پکې ځان له خشته ویډیوګانې جوړې کړو. بیجان له مې پکې ویډیو جوړه کړه ښه مزیداره او بیا روان شو خپل منزل مقصود طرف ته. ښه په بره ځو چې اواریازو ته ځان ورسوو. نو تاسو کتئ شئ ماشاءالله څومره خشته ځای دی. واه جار شم دنه چې سړي سره وای پي او 5-6 بچي او خو خپل لیک زری گاڑی وسره او ګرځي ټینګ. بس سو گایز تو فاینلی مونږ راورسېدو یو داسې ځای ته چې دلته کې پیزوګانو د میا صاحب او ملګري او تاسو کتئ شئ په دې مو خوراک ورکوم وایي چې ثواب مو شي کنه. او کنه دی هم دلته کې د الله په اسره باندې پراته دي. په دې ځای کې به زه یو بله خبره ایډ کړم چې تعلیم ډېر ښه شی دی. ګوره ما تعلیم کړی دی، نو اوس ما له په انګلیش کې نوم راځي چې یاره د شادوګانو ته په انګلیش کې ډاګ وی ډاګ. با ډاګ سره مو ښه زیاتې مستیانې وکړلې، خوراکونه مو له ورکړل، ښه انجوای مو وکړله. د دې نه بعد بیا زموږ چې کوم ملګری د میا صاحب هغه یو نادیده کار کولو د ارشد خان په شانتې ما له په دې ګاډي کې یو ویډیو جوړه کړه. ما یې صحیح جوړه به کم دلسم ما پې مشکل زمانه خو پیسې ځي نه ته به پې بدې ښکارې. بس دله مې ویډیو سازه کړله او خپل چې کم مینځ دی چې کومې وریځو له راغلي وو دې وریځو ته تاسو کتئ شئ. وریځې به دغه ځای لاندې موږ به باندې ځان له سیل پارټي کوو ښه په سور ستار په دروز او په غروب باندې وګورئ. ویو چک کې جي ویو زړه راښکونکي ویو ده او که نه ده سر به مو نه خوږومه. خو دې ځای ته ما تاسو راوستلی مې چې راشئ دا را سره وګورئ. خو رښتیا خپل کار به شروع کړو. ګټې مټې مو کېښودلې چې ځان له چای پخه کړو ځکه ډېره زیاته یخني وه. او ما وی چې یاره زه به پکې دا خپله مشاهده راولم چې را ملګري ما مو ویني چې هلکه ته ورسره هم تلې بالکل. میا صاحب هم ګټې راوړه کې مو ښودې او د هغې نه بعد چې کومو بلوچ انار یې دا کټ کړل، انار مو ته وخوړلو. او زما پکې یو بله خبره ذهن ته راغله چې یاره دې ځای ته به یا څوک راتلی شي یا به نه شي راتلی. خو یازه بنده ته راغلی راشه دا ځای چې څومره هم دې په دې خپله موبایل کې ایډ کو دې دنیا ته وښایه. بس ما ویډیوګانې شروع کړلې تاسو کتئ شئ چې مو کېښودله لکه د مار. صرف ویو چک کې وریځو ته وګورئ چیم باندې را آی های های یہ موسم یہ چای بس مړه غږی مه کوه کنه. مړه زما د ژوند د ټولو نه بهترین ټیم او د خوشحالۍ ټیم او د انجوای ټیم همدا و چې د وریځو ته ما کتو نیم خلک غټېږي زه ورته کمزوری کېدم. دا ډېره خوشحالۍ نه او د هغې نه بعد له خیره سره بیا مونږ چې کومه غوښه راوړې وه هغه مو کېښودله چېرې دا به انشاءالله داسې پخه و او داسې به یې خورو. تاسو کتئ شئ آی های انجوای وکړئ جي. زه به لږ خاموش شم دا خپله خوله به چپ کړم. صحیح ده.
نو سو ګایز ټو فاینلی سر به مونږ وګوما او کو دا ویډیو چا تر دې پورې کتلی غنه نو په کمنټ کې لازم اولی کې ماشاءالله یا اولی کې ایاز خان منم دی ځکه چې دومره مزیدار زیت زراله مو دومره خوبصورت او وی پی ویډیو می تاسو له جوړ کړل مازیګری ټیم د کته شي ماشاءالله ډیره غټه مزه کی والله چې قسم دې وګوره آی هاي جار لکه د مارزه په کلو غونته لاندې راکو شوم خلاندې مزه نه واه ځکه چې ډیره زیاته یخني و واپس بره لاړم او چې د انور ته ما وکتل کنه نو ما ته یو شعر را یاد شو وی په حسن تکبر د نو نشي او حسن د جمی مازیګر د تیر بشینه لکه دا او د جمی مازیګرې دی انور په ډوبېدو دی ځکه چې لساتو منټو کې په ډوب شي تاسو کته شي ماشاءالله او تاسو به مزړه کې دا خبره کوي چې یاس خوراله مازغور او کنستلو نو زه به د خپل خپل لګه چپ کما او تاسو سره ویو ته ګوره ویو ته په انګلیش کې به خبرې کوځه چې اوس موږ له هر سره ماډرن شو کنه او کنه ویو ما ته مو خیال نشي ما وره پکې خوراک نه کوله خدا بل څوک لګیاري دا په ای آی باندې ویډیو ایډیټ شوی دا ځنېما ما مخ چې ناسمه ما حامې ټیمو بایجانم موزو کو او ما د ډیر خوراک نه بعد دا سوچو چې راځره ما هم د مانځه ټیم دی په دې کې دومره ټیم نه راځم موزو کا وزم مانځه ته ودرې د ما موز مو کو او د دې ځای مو واپس یو کړله نو قدرمند دا د ننیر وزي ویلاګو او په نیکس ویلاګ کې برته ان شاء الله د نور زینو وزټونو کوم او کو دا ویډیو تاسو د دې پورې کتلی کنه نو په کمنټ کې لازم وایي چې مو کتل صحیح ده باقي موږ دومره بار راغلی یو او په دې سکرین ته تخکار دومره لاندې ان شاء الله موږ د شپې مزل کوو بس دعاګانې کوم یاد ساتئ د لوی الله په امان ان شاء الله په نیکس ویډیو کې به ملاويږو بای بای ټاټا هاي هاي بای بای